د هر قسم حاجت او ضرورت پوره کېدو لپاره انتهایی مجرب منځ زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د صلات حاجت یو آسان منځ درخېما چې ډیر زیات مجرب دی ډیرو خلکو دا تجربه کړې ده او دې نه پس حاجتونه پوره شوي دي د الله تعالی په فضل او کرم سره نو که ستاسو په زړه کې یو حاجت وي یو ضرورت وي یو ارمان وي دا مونږ تاسو وکړئ که نه ورپسې د خپل حاجت پوره کېدو دپاره د خپل ارمان پوره کېدو دپاره د خپل ضرورت پوره کېدو دپاره د الله تعالی نه تاسو دعا وغواړئ که نه انشاءالله ستاسو دا که حاجت دا که ضرورت او دا که ارمان به د الله تعالی په فضل و کرم سره ضرور پوره کېږي صحیح شو جي نو د مونځ طریقې کار هم درته درښیمه او چې کم ټایم کې به تاسو دا مونځ کوئ دا ټول زه تاسو ته په دې ویډیو کې وایم دې ته تاسو غوږ کېږدئ نو اول تاسو د مونځ طریقې ته غوږ کېږدئ چې دا مونځ به تاسو څنګه طریقې سره کوئ زموږ عزتمندو د صلات حاجت مونځ دی صرف 2 رکعاته دی تاسو به د صلات حاجت د مونځ نیت وکړئ نیت خو اصل کې د زړه نه دی خو که بیا تاسو په خولې باندې د نیت الفاظ ویل غواړئ که نه داسې به تاسو د نیت الفاظ ووایئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریفې په لور کوم الله اکبر دې نه پس په تاسو مونځ شروع کوئ که نه نو په اول رکعت کې به تاسو یو پیره صرف الحمد تر ولد ضالین امین وایي او ورپسې به تاسو 100 پیرې سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا سورت به تاسو 100 پیرې وایي په اول رکعت کې دا رکعت په بیا برابر کې صحیح طریقې سره چې دویم رکعت ته تاسو راپاسئ که نه الحمد به بیا شروع کړئ نو په دې دویم رکعت کې به تاسو سورة الفاتحه یعنی الحمد تر ولد ضالین امین دا به تاسو 100 پیرې ووایي چې 100 پیرې الحمد برابر شي ورپسې به صرف یو پیره تاسو سورة الاخلاص یعنی قل هو الله احد سورت ووایئ او بس دا مونځ به بیا تاسو برابر کوي او چې څنګه بیا سلام وګرځوي که نه بس بیا تاسو صرف یو پیره درود شریف ووایئ او د خپل حاجت لپاره د خپل ضرورت لپاره یا په زړه کې چې ستاسو یو ارمان وي جایز هغې پوره کېدو دپاره د الله تعالی نه دعا وغواړئ نو دا مونځ چې تاسو وکړئ دا دعا ورپسې وغواړئ انشاءالله ستاسو دغه حاجت او دغه ضرورت به د الله تعالی په فضل و کرم سره پوره کېږي ښه اوس دا مونځ به تاسو څه ټایم کې کوئ او کم ټایم کې تاسو نه شئ کولی زموږ عزتمندو نفل دي چې کم ټایم نفل کولی شئ که نه دغه ټایم کې هم تاسو کولی شئ صرف درو ټایمونو کې تاسو نفل نه شئ کولی باقي هر ټایم تاسو نفل کولی شئ نو دا هم هغه ټایمونو کې کولی شئ صحیح شوه نفل اوس کم ټایمونو کې نه کېږي اولنی وخت سحر اذان نه واخلئ تر نور خاته پورې په دې ټایم کې تاسو نفل نشئ کولی نو دا صلات حاجت چې مې درته مونځ زیات کوم دا هم پکې نشئ کولی یو ټایم شو دویم نمبر زوال په ټایم کې چې نور بالکل د سر د پاسه شي په دې ټایم کې تاسو نفل نشئ کولی نو دا هم پکې نشئ کولی دریم نمبر ټایم د مازدیګر مونځ چې تاسو وکړئ که نه دغه ټایم نه والي تر ماښام اذانه پورې دې ټایم کې تاسو نفل نشئ کولی نو دا صلات حاجت مونځ چې مې درته یاد کو دا هم پکې نشئ کولی باقي دې نه علاوه هر ټایمونو کې کولی شئ ماښام نه پس ماسخوتن نه پس ماسپښین نه پس اشراقو ټایم کې چاشتو ټایم کې د ټول ټایمونو کې تاسو دا صلات حاجت مونځ کولی شئ او د الله رب العزت نه خپل حاجتونه خپل ارمانونه په دعا کې غوښتل شي صحیح شو جي په دې باندې په خپل هم عمل وکړئ نور مسلمانانو سره د ثواب په نیت باندې دا ویډیو هم تاسو ډیره شیر کړئ چې ټول مسلمانان دا مونځ زده کړي او تاسو ته دعاګانې کوي الله رب العزت مو خوشحاله باد ساته دعاګانې کوي دعاګانې به کوو الله په امان